ډېره مننه، ښکلی نظر دې راکړ وروره. خیبر صاحب خدای پامان. مننه کوم محمد فاروق منګل صاحب. لومړی سر د الله عزوجل له عظیم دربار څخه درته عاجله کامله شفا او روغ صحت غواړم او متعال رب جل جلاله څخه په دا هیله چې الله جل جلاله تاسو ته هر بیماری چې وي اگر که وړه وي که لویه وي الله جل جلاله درته عاجله او کامله شفا درکړي او د ښکلو لویو او حتی زموږ تر استعداد او زموږ تر توان د لوړو احساساتو دي درست دنیاګۍ مننه کوم منګل صاحب. یقینا داسې یو حس وکړم د دغسې وړونو حسن ژوند د دې داسې یو ښه ابتکارات موږ ته د دې داسې یو زموږ په عدم علم کې د دې دومره ستاینه یعنې یقینا زموږ هغه کمزوري عزم نور هم لوړوي. ستا د ټولو خبرو په تایید باندې چې 100 سلنه واقعیت دي پر حق باندې بنا دي. دومره قدر به ووایم چې یقینا زموږ ځوان نسل زموږ کشر نسل په ننني عصر کې د 20م قرن د کافرانو سره په دې اخوډب کې د فکري جګړې په دې اخوډب کې د نظامي جګړې د اقتصادي جګړې او د فیډرالي جګړې ډېر ناواقفه دي. دومره ناواقفه دي ان چې هغوی نن خپل ورور او خپل دښمن نشي سره پېژندلی او یقینا هم دا چې کوم تاسو یادونه وکړه د انتخاباتو په نوم د افغانانو تېر ایستل افغانان دوکه کول د چا په پیسو باندې د څه دپاره نړیوال زموږ پر کوم ځای دومره عاشقان دي چې په میلیونونو ډالرونه دوی زموږ د انتخاباتو دپاره مصرفوي په داسې حال کې چې د دوی په خپل هیواد کې هم داسې خلک شته چې د هغوی غریبي او د هغوی اقتصادي مشکلات اوج ته رسېدلي دي خو بیا هم دوی راځي زموږ سره دغه مرستې او د هر څه کوي هغه شوم اهداف هغه لومې چې دوی لري او اوس بحمد الله لله الحمد د ډیرو یعنې په سل کې د 90% مسلمانانو خاص کر د افغانانو توجه او فکر راوښتي دي چې په دغه د انتخاباتو په نوم په ډرامه کې عملا مثال معلوم سو چې په 14 نفوسه کې د انسانانو 15 لکه ورزې یا 1 میلیون ورزې رایه ورکوي. دا د دې دیموکراسي او تیاتیاکراسي او د دې سیکولریزم پر مخ د اسلام او د افغانانو یو درنه سپېړه ده. دا موږ په دې باندې ارزوو خو بیا هم دا په بار سره دا باید موږ تکرار کړو چې واقعا هم هر یو افغان که داسې حد اقل معمولي سوچ وکړي دا دومره عمیق سوچ ته ضرورت هم نه لري د دې باریکي راایستل او د دې ځای نقص او خساره فهمول دا ډېر یو معمولي سوچ غواړي. دومره سوچ غواړي لکه یو څوک چې په دې لیب کې موجود وي د دې خبرو مثبتیا او منفیتیا ارزولی شي د دې کار مثبتیا او منفیتیا ښه او بد حل او حرام دا هم یو انسان په معمولي عقل او تفکر سره حس کولی شي. نو بیا هم منګل صاحب تاسو ته د متعال رب جل جلاله له در څخه عاجله عازمه کامله شفا او روغ صحت غواړم او نور تکلیف هم نه درکو ځکه تاسو روغتون کې یاست انشاءالله موږ مو په نیکو دعاګانو کې یادوو. جناب خیبر صاحب محترمه ټول خبرو سره دی بالکل موافق یم. کور دی ودان چې تسلیت او همدردي دی هم را سره وکړه بس تاسو دې په الروی رب تاسو دې هم الله تعالی او لوی رب العزت په هر سنگر کې سرلوړي لري لکه څه رقم چې هم سرلوړي یاست او ما تاسو ته یو کامل کې هم لیکلی و چې د تاسو د خبرو له وجې نه داسې ځینې مغلوب شخصیتونه دي چې هغوی د حقایقو نه هم ډېر شاته پاتې وو خو کله چې د تاسو خبرې مونږ واورېدلې باور وکړئ هغه شخصیتونه نن سبا بالکل سرټیټي دي او سرټیټي نه غواړو په دې چې هر څه د موږ تاسو افغانان وروڼه دي خو مګر متاسفانه د فیسبوک هغه کم تبلیغات یا پروپاګاندا چې دلته چلیږي د حقیقت نه ډېر لرې پاتې شوي نو ډېر د فخر ځای د ویاړ ځای د قاري صاحب محترمه چې لکه تاسو غوندې شخصیت په رسنیو کې فعاله دی او باور په خدای وکړئ جناب خیبر صاحب محترمه چې یادولې هم نه دي خو په هر حال باندې د تاسو نه موږ ډېر هم څه زده کړل. کور مو ودان سلامت اوسئ ټولو ته ښه وخت ښې شېبې د الله په امان. کور مو ودان. مننه جزاک الله خیر الله دې کامیاب وساتو وروره. خیبر صاحب موږ سره یو ورور د ترکیه نه په لاین کې ده نو دې نه به هغه کومه په واټساپ کې ما ته زنګ واله ده. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام وروره، ښې جوړې په خیر یې؟ شکر وروره مهرباني وکړه دا نوم دې موږ ته وښایه چې خیبر صاحب به دې په دغه نوم را دغه کړي. نیاز محمد افغان یم، د ترکمن سره غږېږم وروره. بس د انتخاباتو په موضوع په هغه باندې ډېره ښه موضوع را اخېستې دا مسله باندې یو نظر به موږ هم پکې ورکړو وروره. مهرباني وکړئ وروره. نظر خو دا ده که نه چې وروره انتخاباتو دا ټول ګوره د دې داسې یو حساب دی لکه تجارتي تبلیغات پوه شوې. نو دا خو په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا نه انتخابات دي او نه ښه دي نه بد دي. ګوره هغه مخکې کالو کې کرزش و، یو څه خلکو رشد ورکاوه، اوس خلکو وپېژانده. دا شکر اوس د ځنګلو حیوانات هم دوی پېژني که نه؟ بلې بلې مهرباني. ځنګلو حیوانات چې دي که نه هغه هم دوی پېژني چې داسې غله او داسې اشغالګر او دا د اشغالګرو مزدوران دي وروره. دا نه کېږي، نه حکومت ده، نه دولت ده، نه هېڅ شی هم نه ده. اوس کوم ځای ورته راکړه، یوه خطا یې نه ده، دوه خطا یې نه دي، او نه دولت ده، نه ملک جوړ کړو. دوی دا سړکونو ته وګوره، دوی په انتخاباتو په اخ او ډوب باندې سره مصروفه دي. دا دومره پیسې چې په دې انتخاباتو کې لګي، خو د تا هم لنډ او تا ټول غله دي وګوره، پوه شوې، ټول غله د سره غله. او یو ټکی بل درته کومه که نه، د اسلامي امارت دا کوم دا د جرګې خلک چې په دا قطر کې ناست دي، باور اسلامي علم طبیعت نه جوړ دا تصویرونه ووینم که نه، داسې فکر کوم چې بس بیخي داسې ټایټ ورایب کړم که نه، داسې یوه چې ماشاءالله دومره په دغه باندې غږېږي لکه دومره په احترام باندې، دومره په یو دروند غږ باندې که نه، چې دا د هره خبره په سړي باندې ځان ته تاثیر کوي او دوی داسې وګوري یو بل سره کنځاوې کوي. دا مننه وروره، جزاک الله خیر. اوس به محترم خیبر صاحب وغږېږي، بیا به هغه وغږېږي. ورونه دغه لایف در سره شیر کړئ، هیله کوم تاسو ټول نه لایف شیر کړئ، موږ سره برخه هم واخلئ. محترم مولوي صاحب خیبره مهرباني وکړئ. مننه کوم. په ډېرې بخښنې سره د نیاز محمد ورور خبرې ما ځکه درک نه کړلې چې ما ته یو بل زنګ راغلی، په هغه خبرو باندې مشغوله ومه. که د کوم سوال کړی و نو بیا به تاسو ما ته هغه ووایاست چې د دغه پوښتنه وه. دلته کمنټونه ځینې وروڼه کمنټونه کوي، نو د هغوی کمنټونه اوس زه وینم او د ټولو ملګرو سلامونه ته وعلیکم سلام وایم. او کومه پوښتنه ما خو په نظر کې نه راځي چې دلته چې چا کومه پوښتنه کړې وي، او که وي نو انشاءالله العزیز تر یو حده پورې اوس ما ته هم کمنټونه ښکاري، زه کمنټونه وینم. او د نیاز محمد صاحب که پوښتنه کړې وي نو خو زه به ځواب ورکړم، که نه وي حق نظر صاحب ورته بلنه ورکړه چې هغوی پوښتنه نشته، د خپل نظر ورکړه. مننه وروره. که نور څه سوال او هغه لرې خیبر صاحب نه کولی شئ. بس زه صحیح د قربان دې سم، بس یاره نور به څه ووایم، موږ خپل نظر پکې ورکړو پوه شو. نو د خالي نظر هم دا و چې ورور یا نور په دوی باندې داسې عقیده هم فایده نه لري که نه. انشاءالله نور دوی د ځنګلو حیوانات هم پېژني. ضرورت نشته ټول خبرې کوي، انشاءالله ټول غله دي او دا بس یو تجارتي هغه یې شروع کړی لکه تبلیغات پوه شوې. هېڅ شی هم نشته د ورور، دا غلامان دي دا